افغانان پرې سر ورکوي خو پاکستان وایي پر ډیورنډ بحث ته اړتیا نشته ځکه دا نړیوال سرحد دی دا چې پاکستان نور څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په ډیورنډ کرښه د طالبانو د حکومت او پاکستاني لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار محیط یوسف چې تمه ده لنډ راتلونکي کې کابل ته راشي د دې بحثونو د دوام خبر ورکوي. هغه له یوسف له جیو نیوز سره مرکه کې ویلي پر ډیورنډ کرښه د اغزنتار غځول د دې کرښې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري ځکه د په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد دی. نوموړی وایي خبرې روانې دي وګورئ پوله هغوی یا هم موږ نه پیژنو بلکې بین المللي پولې ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوي. هره نړیواله قاعده تاسې وګورئ هر چیرې ولاړ شئ پوښتنه وکړئ په دې اړه هیڅ وخت بحث نه دی شوی خو په سیاسي لحاظ عیسی افغان حکومت دا په رسمیت نه دی پیژندلی. د هغوی سیاسي مسایل شته موږ ته معلومه ده. د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانانو ترمنځ په ټولنیز او سیاسي کچه هم پراخ حساسیت شته. افغانان دا کرښه پر دوی یو تپل شوی سناریو بولي او وایي د پریکړې یو ملت په دوو برخو ویشلی دی خو ځینې نور بیا وایي اوسنی زمان پر دې موضوع د بحث لپاره اړین نه دی خو د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په ډیورنډ کرښه د اغزنتار غځولو لامل د هغو ګواښونو د مخنیوي هڅه بولي چې په خبره یې دواړه خواوې ترې اندېښمنې دي. د طالبانو په دویم ځل واکمنېدو سره سم طالب عسکرو په ننګرهار کندهار او هلمند کې په ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزنتار د غځولو مخنیوی کړی او له ځینو سیمو یې بیرته ټول کړی هم دی. داسې ادعاګانې هم موجودې دي چې ګوندې دا تار د افغانستان په خاوره کې دننه غځول شوی ځکه یې مخنیوی شوی دی.